اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، نن بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړې وي او تیر درسونه هم لوستلي وي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې په 8م ټولګي کې په تیرو درسونو کې د کیمیا په مضمون کې بېلابېل مطلبونه ولوستل چې د هغه جملې نه په تیر درس کې زموږ او ستاسې کوم د لوست عنوان چې وه هغه سمبول وه او فرمول وه، چې فرمول د کیمیاوي څه دی او سمبول څه دی. په دې هکله باندې موږ او تاسې یو مفصل بحث درلوسته. نو خدای دې وکړي چې په هغه کې مشکل ونه لرئ او دا ووی چې سمبول څه دی، فرمول څه دی او د سمبول ارزښت هم ووی چې څومره ارزښت لري. بیا راغلو هغه مشابه سمبولونه چې وو یا نومونه چې د عنصرونو وو څنګه موږ سمبول ورته لیکلی شو. خو دغه ډېر مطلبونه وو چې په هغه کې موږ او تاسې ولوستل او هغه مشکل هم د خپل پکې ستونزه هم حل کړه. نو راځو ګرانو زده کوونکو، نننی درس ته چې نننی درس هم ډیر په زړه پورې درس دی او ډیر یو مهمه بحث دی په کیمیا کې چې هغه تاسې په تختې باندې وینئ. د لوست عنوان زموږ او ستاسې دی ولانس. څه دی؟ ولانس. او هدف د دې درس نه یا موخه زموږ او ستاسې د دې درس نه څه ده؟ د ولانس پیژندنه ده چې ولانس څه شی دی. ولانس موږ او تاسې په 9م ټولګي کې یو لږ څه معلومات هم پکې ورکړي وو، خو ډېر کم وو. اوس غواړو چې په مفصل ډول باندې په د ولانس په هغه ټولو مطلبونو باندې ځان پوه کړو. نو ګرانو زده کوونکو، د عنصرونه په عادي حالت کې په حقیقت کې ټول عنصرونه په عادي حالت کې څه دي؟ د چارج د لحاظه یا د برېښنایي چارج د لحاظه صفر دي. څه دي؟ صفر دي. یعنی په عادي حالت کې صفر دي. خو کله چې د اتمونو ترمنځ اړیکې ټینګېږي، دغه اړیکې کله چې ټینګېږي دغه یوې قوې ته ضرورت لري. یوه قوه باعث د دې کېږي چې دوه اتمونه سره څه کا؟ یو کا. تاسې داسې فکر وکړئ که چېرته موږ دا دوه ګوتې داسې ونیسو، ډېر په اسانۍ سره جدا کېږي. ډېر په اسانۍ سره هېڅ قوه دلته ډېره کمه قوه موجوده چې دا یو بل سره ونیسي. خو که چېرته ګوتې سره داسې کړو نو دلته بیا ډېره قوه منځته راځي چې دا سره نه لرې کېږي. نو کله چې موږ اتمونه وایو چې په اتمونه په عادي حالت کې څه دي؟ خنثی حالت لري یا صفر دي. نو موږ او تاسې د بیلګې په توګه یو عنصر په نظر کې نیسو چې واقعیت هم همداسې دی که نه. تاسې داسې فکر کوئ سودیم دی. څه دی؟ سودیم دی. سودیم څو پروتونونه په هسته کې لري؟ 11 پروتونه لري. څو پروتونه؟ 11 پروتونه. خو په مقابل کې الکترونونه څو دانې لري؟ 11 دانې. 11 څو لري؟ الکترونونه. که تاسې پوه شوئ، موږ او تاسې په مخکې درسونو کې لوستي وو چې الکترون څه دی او پروتون څه دی. د دوی په هکله باندې موږ او تاسې یو مفصل معلومات هم وړاندې کړی وه. خو راځو دې ته ګرانو زده کوونکو چې مثبت چارجونه همیشه مثبت چارجونه منفي چارجونه خنثی کوي یا منفي چارجونه مثبت چارجونه خنثی کوي. نو که چېرته د 11 منفي چارجونه په 11 مثبت چارجونو باندې خنثی شي، اتم صفر دی یا نه؟ په عادي حالت کې اتمونه څه دي؟ صفر دي. په دې خاطر باندې صفر دي چې همیشه اتمونه په عادي حالت کې چې تعامل یې نه وي کړی، په عادي حالت کې د هغو تعداد د مثبت چارجونو یعنی پروتونونه چې په هسته کې موقعیت لري او د الکترونونو سره چې منفي چارجونه لري د هغو سره څه دي؟ مساوي دي. په همدې اساس باندې یو اتم په عادي حالت کې موږ ورته څه وایو؟ خنثی وایو.
نو راځو ګرانو زده کوونکو دې ته چې یو بل د بیلګې په ډول مثلا موږ کلسیم لرو. څه لرو؟ کلسیم لرو. کلسیم 20 پروتونه لري. څو نمبر د اتومي څو دی؟ 20 دی، یعنی 20 پروتونه لري. که چیرته 20 مثبت چارجونه په مقابل کې همیشه څو دي؟ 20 الکترونونه یا منفي چارجونه. نو دا په دې باندې سره که خلاص کو په عادي حالت کې څه دی؟ خنثی حالت لري. نو کله چې موږ د ولانس مطلب ته راځو، ولانس مطلب په حقیقت کې وروسته د دې نه شروع کیږي چې کله دوه اتمونه سره یو ځای شي، تعامل د کیمیاوي پکې منځته راشي، د کیمیاوي تعامل په اساس باندې د هغو منځ کې یو قوه منځته راځي، اړیکه منځته راځي، چې دغه کیمیاوي اړیکه په نام د څه یادیږي؟ یا د قوه په نام د څه یادیږي؟ د ولانس په نام باندې یادیږي. د څه په نام باندې یادیږي؟ د ولانس په نام باندې یادیږي. او ګرانو زده کوونکو کله چې تعامل ترسره کیږي، مثلا موږ یو ساده تعامل په نظر کې نیسو. تاسو دلته وګورئ کله چې موږ کلسیم د کلورین سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې کلسیم کلوراید لاسته راځي. کلسیم چای؟ کلوراید لاسته راځي. نو په حقیقت کې په عادي حالت کې دا څه و؟ خنثی حالت و. په دې خاطر باندې چې 20 پروتونه و د پروتون په هسته کې، په مقابل کې 20 څه و؟ 20 الکترونونه. نو دا په دې باندې خلاص دی، په عادي حالت کې خنثی دی. همدا شانته موږ کلورین لرو. کلورین 19 پروتونونه لري، په مقابل کې 19 دانې څه لري؟ الکترونونه لري. 19 په 19 باندې خلاص، په عادي حالت کې څه دی؟ خنثی دی. خو کله چې تعامل کوي، وروسته د تعامل نه څه منځته راځي؟ کلسیم تاسې مخکې موږ او تاسې لوستلي وو چې د فلزونو د غیر فلزونو ترمنځ چې موږ او تاسې اووم صنف کې اووم ټولګي کې یو څه یاد کړي وو. فلزونه همیشه الکترونونه بایلي او غیر فلزونه همیشه الکترونونه اخلي. نو دلته کلورین غیر فلز دی، قوه د کشش زیاته ده چې الکترون ځان ته کش کوي، او کلسیم کم دی، یعنی د ده په آخرین مدار کې چې هغه د ولانسي قشر په نام باندې یادیږي 9 دانې الکترونونه لري. خو دا څو الکترونونه لري؟ 2 الکترونونه لري. نو که چیرته 2 نفره داسې یو رسۍ کش کوي او یو مسی کش کوي، واخته 9 نفره یا 9 نفره حتما پرې زور دي، او 9 نفر نو دلته 9 نفره دغه کش کوي رسۍ. نو دلته د 9 الکترونه په حقیقت کې د کلسیم 2 الکترونه دي، هغه ځان ته کشش قوه زیاته ده، د دنه الکترون اخلي. نو په نتیجه کې د 2 الکترونه هر کلورین یو الکترون ته ضرورت لري. نو یو الکترون یو کلورین اخیستی، بل الکترون بل کلورین اخیستی، او دا 2 الکترونه چې په آخرین مدار کې چې دي، په ولانسي قشر کې چې دي، هغه د لاسه ورکړي. مثلا دلته تاسې وینئ چې پروتونو کې هیڅ تغییر نه راځي، الکترونو کې تغییر راځي. نو دلته موږ لیکو چې 20 پروتونه په مقابل 2 الکترونه د لاسه ورکړي. کله چې 2 الکترونه د لاسه ورکړه، په مقابل د مخکې څو دانې وو 20 الکترونه وو، دلته 18 2 چې د 20 نه کم شي 18 پاتې کېږي. 18 الکترونه. که چیرته 18 موږ په 20 باندې منفي کو، نو دلته په حقیقت کې 2 چارجه مثبت باقي پاتې کېږي، 2 مثبت چارجه باقي به، چې دغه مثبتوات د کلسیم په سر باندې موږ نوشته کوو. دلته تاسې وینئ چې کلسیم مثبت 2 شه. او که چیرته کلورین موږ په نظر کې ونیسو، کلورین بخښنې سره کلورین موږ او تاسې 19 پروتونه درلوستل. څو پروتونه؟ 19 پروتونه درلوستل. 19 پروتونه په مقابل د څو کې دي؟ اوس دلته 19 دانې الکترونونه وو. څو دانې؟ 19 دانې الکترونونه وو. خو 19 الکترونو په مقابل کې په حقیقت کې دلته یو الکترون، هر یو دا یو الکترون 19 لري، بل الکترون 19 لري. دلته چې دی هر یو الکترون واخیسته، دا 18 شه، 18 یو شه او 18 بل شه، یعنی 2 اتمه کلورین پکې و. په حقیقت کې
په 18 باندې تبدیل شي، یو منفي چارج دلته اضافه شي، یو منفي چارج دلته اضافه شي. کله چې د دوی په منځ کې یو منفي چارج اضافه شي دلته موږ نمشته کوو چې منفي یک، دوه ځکه نمشته کړي دي چې دوه دانې کلورین دي، دوه ضرب د منفي یک منفي دوه، نو منفي دوه په مثبت دوه باندې څه خلاصیږي، مرکب هم څه کیږي خنثی کیږي. نو هر کله چې موږ مرکب وایو مرکب باید د برېښنایي چارج د لحاظه څه اوسیږي خنثی اوسیږي. که چیرته خنثی نه اوسیږي او بیا مرکب نه دی او بیا رادیکال دی یا ایون دی. نو ګرانو زده کوونکو راځو دته چې د بل مطلب چې په دې کې ډېر مهمه دی د عنصرونو هغه آخرینی قشر چې دی لکه د بیلګې په توګه موږ همدا په نظر کې نیسو چې په تخته کې دي. کلسیم داسې فکر وکئ چې د هسته کې اوسي چې 10 پروتونه دلته دي، 10 دانې څه دي پروتونه دي. په اول مدار کې څو الکترونونه دي 2 الکترونونه، په دویم مدار کې 8 الکترونونه، 8 او 2 څو کېږي 10 شول. په دریم مدار کې هم 8 دي چې 8 8 14 14 او 2 18. نو بیا په څلورم مدار کې څو الکترونونه دي؟ په حقیقت کې 2 الکترونونه دي. دغه آخرینی مدار دی. دغه مدار چې دی موږ د ولانسي قشر په نام باندې یادوو. د څه؟ د ولانسي قشر په نام باندې یادوو. همدارنګه موږ د کلور نیسو. کلور که چیرته د هسته اوسیږي 12 پروتونه ولري، نو اول مدار کې 2 الکترونونه دي، دویم مدار کې 8 الکترونونه دي، په دریم مدار کې 2 8 10 دلته 19 دي. نو په آخر مدار کې چې دي څو الکترونونه دي؟ 9 الکترونونه. خو دغه مدار موږ په څه باندې یادوو؟ په ولانسي قشر باندې. ولانسي قشر نه مطلب څه دی؟ اوس ولانسي قشر په نام باندې یادوو. ولانسي قشر په حقیقت کې د کیمیاوي اړیکو یا د کیمیاوي تعامل باعث کیږي. یعنی دا کوم مدارونه چې اول دویم دي دا په کیمیاوي تعامل کې سهم نه اخلي، دغه آخرینی ولانسي قشر په تعامل کې څه کوي؟ سهم اخلي. نو موږ اوس داسې وایو چې د اړیکو جوړول چې دي په آخر مدار کې یا په ولانسي قشر کې کیږي. چې دلته موږ او تاسې ووایو چې 2 الکترونونه یې ورکړ، په حقیقت کې دا 2 الکترونونه یې ورکړ. 2 الکترونونه چې ورکړه څو الکترونونه دلته پاتې کیږي؟ 8 8 14 14 او 2 څو پاتې کیږي؟ 14 جمع د 2 و 18، یعنی د 10 پروتونونو په مقابل کې 18، 10 پروتونونو په مقابل کې 18 چې دلته موږ او تاسې ولیکل. 2 الکترونونه څه شی کړي؟ یعنی دا مدار یې بیخي د منځه لاړ دی، 2 الکترونونه د لاسه ورکړل. خو دلته کلورین هر یو 2 کلورینه وو. که چېرته موږ همدا شان یو بل کلورین هم نوشته کړو نو دلته موږ نوشته کوو چې 19 پروتونه لري. نو اول مدار یې 2 الکترونه دی، دویم مدار یې 8 دی، دریم مدار یې 9 دی. څو دی؟ 9 الکترونه دی. نو ګرانو زده کوونکو اوس دلته تاسې ځیر شئ چې دا 2 دانې دي، دا یو د 2 یا که چېرته په دې شکل مالیکولي شکل باندې موږ ولیکو. هر یو الکترون ته ضرورت لري تر څو چې دا څه شي؟ اوکتیت شي، یا 8 یا مشبوع شي آخرینی مدار. نو 2 الکترونه دي، یو الکترون راغی په ده باندې نصب شه، بل الکترون راغی په ده باندې نصب شه. دا دواړه الکترونه څه شول؟ ختم شول. نو دا څو شول؟ په حقیقت کې دام په 8 باندې تبدیل شه، دام په څو باندې تبدیل شه؟ په 8 باندې تبدیل شه. کله چې دا ماته شه دا ماته شه 2 حسابوو، 2 و 8 څو کېږي؟ 10 و 8 څو کېږي؟ 10 و 8 18 کېږي. یعنی په 18 الکترونو په مقابل کې اوس 19 پروتونه دي. دلته 2 و 8 جمع 8 چې دا 18 شي چې 18 الکترونو په مقابل کې 19 پروتونه دي. په دې خاطر باندې یو منفي چارج د دوی څه شه؟ اضافه شه په نسبت د څه؟ نسبت د پروتونو یې، نسبت د پروتونو یې. نو اوس راځو دلته منفي یو نوشته که چې 2 ضرب د منفي 2 کېږي او هغه هم 0 که. نو دغه آخرینی ولانسي قشر چې دی دا ډېر مهمه دی چې اندغه باعث د اړیکې جوړولو باعث د کیمیاوي تعامل کیږي. ګرانو زده کوونکو یو بل موضوع چې ډېره مهمه ده، ولانس هیڅکله په علامه باندې نه ښودل کیږي. یعنی ولانس ته موږ داسې نه شو ویلی چې دا منفي علامه ده او دا مثبت علامه ده چې دلته موږ ولیکل. تنها دومره کولی شو چې 1 2 مثلا د کلسیم ولانس څو دی؟ 2. څو دی؟ 2. د کلورین ولانس څو دی؟ 1. خو کله چې موږ مثبت او منفي ورسره اضافه کوو هغه به اکسیدیشن نمبر ته
کېږي چې بیا اکسیډیشن نمبر زموږ او ستاسې راتلونکی درس دی. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې د نن درس نه تاسې یو څه زده کړي اوسي. راځو یو خلاص مطلب ته چې موږ او تاسې نن د ولانس په هکله باندې معلومات رایه کړ چې ولانس څه شی دی وپېژانده او همیشه اتمونه په عادي حالت کې چې دی خنثا دي، مثبت او منفي چارجونه نه لري، او کله چې دوی سره تعامل وکړو د تعامل په نتیجه کې دوی اړیکې منځته راځي، یو قوه منځته د دوی راځي چې یو بل نیسي چې دا قوه د ولانس په نوم باندې یادېږي، موږ ولانس ورته ووایو. او بل د عنصرونو آخرینی قشر چې هغه موږ د الکترون د راکړې ورکړې په نتیجه کې په حقیقت کې اړیکې ترې جوړېږي چې موږ دلته مثال ورکړه چې هغه د ولانسي قشر په نام باندې یادېږي. نو هغه په حقیقت کې د نور مدارونه چې کوم الکترونونه چې دي هغه په کیمیاوي اړیکو کې سهم نه اخلي او هغه وروستی قشر یې اخلي. او بل موږ دا ووایو چې هېڅکله هم ولانس موږ په مثبت او منفي باندې نه ښودل کېږي بلکې په عدد باندې ښودل کېږي. د راتلونکي درس په خاطر باندې ګرانو زده کوونکو ته زه یو څو عنصرونه ښیم چې د هغو تاسې ولانس پیدا کړئ. تاسې د اول ګروپ نه، اول ګروپ د جدول دوراني نه تر اتم ګروپ پورې، تر اتم نه د اول نه تر اتم ګروپ پورې تاسې ولانسونه ورته د خپل په کتابچو کې ولیکئ چې د دوی ولانسونه څو دي د اصلي ګروپونو، د ای ګروپونو. نو خدای دې وکړي چې ښه وخت ولرئ، د راتلونکي درسو په خاطر باندې تاسې آمادګي په کورو کې ونیسئ. ښه وخت، ښه ژوند، ښه شیبې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.